د واده وړ ښځو څلور ځانګړتیاوې. لکه څنګه چې ګورو ژوند له پریکړو ډک دی. د هر کار لپاره هره شیبه یوه پریکړه کیږي، خو په دې پریکړو کې ځینې پریکړې بیا ډېرې مهمې وي. دا پریکړې داسې وي چې بیا یې تلافي ګرانه وي. د دې پریکړې څخه یوه هم د واده پریکړه او ټاکنه ده. پخوا به زموږ په وطن کې دا پریکړه دومره ګرانه نه وه. پلار او مور به پاڅېدل او خپل زوی ته به یې واده وکړ. وروسته به زوی خبر شو چې پلار یې واده ورته کړی. البته دې کار د ځان سره ګڼې ستونزې هم درلودې. د یوې خوا د زوی او د بلې خوا بیا د نجلۍ خوښه پکې بیخي هېڅ نه پوښتل کېده او حتی ناوړه کار ګڼل کېده. خو اوس بیا د واده د پریکړې وروسته ډېری هېوادوال دا ډول شرایطو ته لاسرسی لري چې خپله میرمن په خپله وټاکي او یا هم خپلې مور ته ویلی شي چې د دې ډول خویونو ښځه یې خوښیږي او غواړي چې واده ورسره وکړي. موږ هم په دې ویډیو کې د داسې ښځو ځینې ځانګړتیاوې څېړلې دي چې سړي د واده لپاره یوه نیکه ښځه کې لټوي. لومړی، جهان دیده وي. هوښیار او جهان دیده خلک تاسې په هیڅ میدان نه سپکوي. دوی پوهیږي چې کوم کار څه وخت چیرته وکړي، چیرته څه ډول خبرې وکړي او چیرته څه واغوندي. د ژوند په مسایلو کې عاقلانه دریځ نیسي او تل په یو مسله کې د حل د یوې لارې په هکله په فکر مشوره درکوي. هغوی چې واده کوي باید په دې پوه وي چې ژوند د تل لپاره د مینتوب دوره نه ده، بلکې سل او زر ښې او بدې په ژوند کې پیښیږي. په دې وخت کې به د یوې هوښیارې میرمن رویه او دریځ تاسې ته د دیوال په شان ځواک درکړي. دویم، په ځان کنټرول ولري. داسې ښځه چې په ځان کنټرول نه لري، په خپلو حواسو کنټرول نه لري، کله کله لکه یو رواني ناروغ اخته شي او تر اخره یې یو څه وغواړي، شرایط او وضعیت ته پام نه کوي. دا ډول ښځې تل د ناوړو پیښو د رامنځته کېدو سبب کیږي. له دې کبله د واده لپاره مناسبه ښځه باید داسې وي چې ځان او خپل حواس کنټرول کړي. یو حس یې دومره قوي نه وي چې نور ټول حواس له هغې قرباني کړي. له دې کبله هغه کسان چې واده کوي باید د میرمن په هکله دا خوی هم په پام کې ونیسي. دریم، باید ګزاره وکړي. د واده لپاره د مناسبې میرمن یوې ځانګړې هم دا ده چې په هر څه کې یو د وسط لاره ټاکي. مطلب افراط نه کوي. د مثال په ډول هر ځای بې ځایه خرچې نه کوي. تل د راتلونکي په هکله متوجه وي. د حالاتو او شرایطو سره مناسب چلند کوي، یعنې ګزاره کوي. داسې نه چې تاسې به دې حیران شئ چې دا میاشت به څنګه تېرېږي او دوی به عجیب او غریب خواهشونه کوي. د واده وړ ښځې تل د شرایطو مطابق حرکت کوي. په بده ورځ کې هم ګزاره کوي او له افراط څخه ډډه کوي. څلورم،